د غزال عنایت د ژوند پټ حقیقتونه. دا چې هغې ولې لومړیو کې خپل مخ نه ښکاره کاوه او خپل میړنه یې ولې طلاق واخیست، دا او نورې ډېرې خبرې په دغه ویډیو کې در سره شریکوو. نو ویډیو تر پایه وګورئ او مینا ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. غزال عنایت هغه افغانه سندرغاړه ده چې په خپل جادوګر غږ سره یې د موسیقۍ په نړۍ کې ځان ته خورا ښه نوم او ډېر مینوال پیدا کړي دي. هغه په 1989 زیږدیز کال کې په کابل کې زیږېدلې او اوس مهال په یو بهرني هیواد کاناډا کې د ژوند شپې او ورځې تېروي. غزال عنایت د کابل په پخواني ښار کې زیږېدلې ده، خو خپل د کوچنیوالي نیم عمر یې په پاکستان کې تیر کړی دی. د هغې مور او پلار په اصل کې پښتانه دي. هغې په 19 کلنۍ کې په رسمي ډول د سندرو ویل پیل کړل. نوموړې په 2008 زیږدیز کال کې په افغانستان کې سندرې ویلې، خو دا چې شرایط ښه نه وه او یوې سندرغاړې ته په ښکاره ډول سندرې ویل ګران تمامېدل، نو هغې د پردې تر شا سندرې ویلې او خپل ځان یې نه ښکاره کاوه. هغه وایي کورنۍ یې اطرافي فکر لري، نو نه غواړي چې رسنیو کې راڅرګنده شي. هغې تر 2011 زیږدیز کال پورې خپل هویت پټ ساتلی و، خو کله چې کاناډا ته کډواله شوه نو هلته په رسنیو کې راڅرګنده شوه او خپل هویت یې د یوې افغانې سندرغاړې په توګه څرګند کړ. هغې تر دې مهاله په فارسي یا دري ژبو ډېرې سندرې ویلي دي چې ګڼې هغه یې ډېرې مشهورې دي او د خلکو د خوښۍ وړ ګرځېدلي. هغې لومړیو کې د یو بل افغان سندرغاړي راجا راهد سره واده وکړ چې د هغه په خبره د ځینو ستونزو له امله یې له هغه طلاق واخیست. غزال عنایت په افغانستان، کاناډا، تاجکستان، ایران، امریکا، ترکیه او د اروپا په څو هیوادونو کې سندریز کنسرټونه ترسره کړي او خپل هنر یې تر مینوالو رسولی دی. هغې چې کله د تاجکستان د پاپ موسیقۍ له نوموتي ستوري صدرالدین نجمالدین سره یو ځای سندریز کنسرټ ترسره کړ نو د موسیقۍ په نړۍ کې لا زیاته مشهوره شوه او دومره زیاته وستایل شوه چې حتی ډېری بهرنیو شرکتونو د هغې نوم په خپلو تولیدي توکو باندې کېښود او ډیره زیاته ګټه یې پرې وکړه. هغه په اصل کې پښتنه ده، خو دا چې ولې یې پښتو ژبه سمه نه ده زده او دري یې مورنۍ ژبه ټاکلې، په دې اړه خپله وایي چې چاپېریال پرې اغېزه کړې او ډیره ناسته پاسته یې هم له دري ژبو سره شوي.